یو نوې کیسه راوړه نامنلې کیسه راوړه یو بله کیسه راوړه یو بدله کیسه راوړه څه ماته اوس روغ راوړه بس څه نوي د روغ راوړه دغه تول تال برابر که ځان د هر څه نه خبر که یو سړی دوی له پکار دی جنجڼی ورله پکار دی اجازه ورله پکار ده مار نولی ورله پکار دی دوی په خپله راټولېږي خو څه شی ورله پکار دا کوشش او دغه وس کړه دغه ټول ځان ته واپس که چې راټول نه وي ګډېږه چې راټول شي نو بیا بس که پښتانه دي دوی اخلي خپل دارو ورباندې خرڅ که پښتانه دي دوی اخلي خپل دارو ورباندې خرڅ که داسې نه چې نه پوهېږي په دې هر څه ښه پوهېږي روزانه نوي کیسې ته بس دوی هسې راټولېږي اوس به مړ مار را ژوندی شي بیا به داسې داسې کېږي د دروغو میله ګرمه بس دوی دې ته خوشحالېږي وایه که ښکاره که پوه شي د خو د ستا دې کې فایده ده د روپۍ څیز دې په لس که خپل دارو ورباندې خرڅ که ډېر ښه دی چې سودا هر څه کې واړه بیا د ډول ډبلین غاړه بیا که چا پوښتنه وکړه یا یې دا پوښتنه وکړه اوس د مار مقابله کوم ده که هر چا پوښتنه وکړه وایه هېڅ کردار یې نشته دا مې هسې خوندې کړي دا خو مړه دي لیونیه مړه دا چاره ژوندي کړي مړه بیا ووایه همداسې ده بیا که چا پوښتنه وکړه که هر چا پوښتنه وکړه وایه هېڅ کردار یې نشته دا مې هسې خوندې کړي دا خو مړه دي لیونیه مړه لا چاره ژوندي کړي که ملا دی که امي دی که ولی دی که خالي دی که سرکار که ولسي دی بس له جنګ نه دی که لار شي که د مار که د نولي دی عقل ښه شی دی لیواله خو چې څوک ترې نه مالي دی د لیونو شک مې په ځان راتلو زما چې دور په جهان راتلو یو چا په داسې ځای کې پرېښوستمه په خدای قسم که مې ګمان راتلو او زه خو د چا د سیالۍ هم نه ومه زما به چا سره خفګان راتلو او زه به که ډېر چا نه خفه شومه نو ورته په خوله به مې قربان راتلو ډېر ښه دی زه به که ډېر چا نه خفه شومه نو ورته په خوله به مې قربان راتلو او زما د مرګ پوښتنه ونه شوله ګینې په خپل سړي تاوان راتلو ډېر ښه دی لیوال هغې پورې ایثار نه شو ستا د راتللو چې امکان راتلو ستا د راتللو چې امکان راتلو ډېر ښه دی مهرباني ګل زمانه څه شعرونه درته نور وایم چې نه مې چاته ورکتلي نه مې چا پورې خندلي زه شیطانه مخ دې تور شه دا مې ځان سره ویلي چې کرې هغه برې به ما د وخت پاڼې لوستلي د څلورو خویندو ورور یم ما د زړه نه دي منلي میدان داسې خوشه پروت دی ارمانونه چا وژلي هم سپوږمۍ له غره پناه شوه هم لیوال هر څه بایللي ډېر ښه دی لیوال صاحب ډېر ښه